نن مو هڅه کړې ده چې په رواني فشار باندې خبرې وکړو، په عصبي فشار باندې خبرې وکړو چې عصبي فشار او رواني فشار څه ته ویل کېږي، ولې رامنځته کېږي، ډولونه یې څه دي، درملنه یې په څه ډول ده، او په پای کې به په هغو ملګرو هم وغږیږو چې هغوی موږ او تاسو ته یو ډول فشار راکوي، یعنې یا رواني فشار باندې موږ او تاسو اخته کوي یا عصبي فشار باندې موږ او تاسو اخته کوي، او یا هم یو ډول نه یو ډول زموږ او تاسو په ذهنیت باندې بد اغېز کوي، یا هم ځینې خلک په موږ او تاسو باندې فشار واردوي، هغه فشارونه بیا مثبت تمامیږي. آیا ځینې فشارونه شته دي چې هغه مثبت هم تمامېدلی شي؟ که شته دي نو څنګه؟ په ټولو دغه موضوعاتو باندې تم کېږو. په همدې تړاو سره په خپرونه کې د پوهنتون استاد ښاغلی بشیر دریځ میلمه دی. دریځ صاحب سلام، ستړي مه شئ، وروسته له ډېرې مودې په خیر راغلی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مشال صاحب هیله ده تاسو به هم ښه وئ او د ژوند چارې به ښې تېرېږي. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ، خیر اوسئ، او دا نوی لک مو ماشاءالله ډېر ښه ښکاري در سره. خیر اوسئ. راځئ په پیل کې را سره د عصبي فشار او رواني فشار په هکله معلومات شریک کړئ چې عصبي فشار او رواني فشار څه ته ویل کېږي؟ ډېره ښه ده مشال صاحب، خوشحاله اوسئ. زموږ زړه هم غوښتل خو هغه کاري بوختیاوې یو څه زیاتې وي، نو په دې لامل مو ونه شوی کولی چې راشو خپرونه کې برخوال اوسئ. انشاءالله هڅه به کوو، د یو مسؤلیت ده، لکه څرنګه چې تاسو ته راجع ده دغسې موږ ته هم مسؤلیت راجع ده چې باید د هېوادوالو په وړاندې باندې هغه کوم څه چې زموږ زده دی باید تر دوی ورسوو. موږ د عصبي یا رواني فشار په نوم باندې یو موضوع لرو چې له رواني پلوه یا د روانشناسۍ له پلوه د دې دپاره بېلابېل تعریفونه شته ده. د الوپیتیک یا عصري طبابت له لورې ورته ځان ته تعریفونه دي چې هغوی ځان ورته یو ډول تعریف لري، هغوی ځانګړی تعریف لري ورته. خو د روانشناسۍ له پلوه یا د ارواپوهنې له پلوه رواني یا عصبي فشار ته ځانګړی تعریف لري. دوی وایي رواني فشار د انسانانو هغه بوج دی چې ډیری وخت دوی ځینې غوښتنې، ځینې خواهشات، ځینې فرمایشات لري، کله هم چې دغو فرمایشات ته نه رسیږي یا دغو فرمایشات ته لاسرسی نه کیږي په دوی باندې واردېږي. ډیری وخت بیا کله چې موږ په ډولو کې خبرې کوو دغه فشارونه لنډمهالې وي او ډیری وخت بیا دغه فشارونه اوږدمهالې وي. معمولا کله هم مثلا په لنډمهاله فشارونو کې موږ یاده وکړو، یو کرکټ میچ ده ډېر اضطراري حالت ته رسېدلی، یو کس د یو ټیم په طرف ده خو هغه ټیم شونې ده چې لوبه بایلي، هغه بل طرف هم همدغسې مثلا چې ګټونکی د هغه هم په دې هڅه کې ده چې څنګه اوس مثلا د لوبه وګټي، در حال کې لوبه د بل چا ترمنځ خو دوی ننداره کوونکي دي، دوی یو ډول په ځان باندې فشار راولي، دوی په ذهن باندې فشار راځي. ډیری وخت که تاسو تجربه کړي په دې وخت کې کله چې ماشوم درته غږ وکړي هغه هم در باندې ښه نه لګېږي، کور کې مېرمن درته غږ وکړي هغه هم در باندې ښه نه لګېږي. ډیری وخت مثلا ورونه دوستان پلار درته غږ وکړي چې خپله مو دغسې حالت تجربه کړی دی. واقعیت ده، یعنې موږ باید هېڅکله هم داسې هغه څه چې موږ تجربه کېږي معمولا ارواپوهنه تر ډېره پورې تجربوي علم ده. ډېری وخت انسانان باندې یو څه تجربه کېږي په هغه اساسه بیا تر ټولنې رسېږي. دغه حالتونه داسې حالتونه دي چې انسانان تر فشار لاندې راځي. ډېری وخت داسې چې مثلا یو ډېره حساسه مرحله روانه یا د لوبې یا د ژوند هره برخه، مثلا یا مثلا سبا امتحان وي او نیم ساعت یا 2 ساعته یا 1 ساعت تر امتحانه پاتې ده او تا اصلا چې امادګي نه ده نیولې، په دې وخت کې په تا باندې ډېر سخت فشار راځي ښه چې اوس امتحان ته مو روان یم، ازموینه هم ده او ما څه ویلي هم نه دي، نو په دې وخت کې هغه ښې خبرې هم په انسان باندې بدې لګېږي. ډېری وخت د دې لامل شي چې یو وړوکی ټکر هم رامنځته شي. دا بیا معمولا لنډمهالې فشارونه وي، یعنې موقتي یا وقفهیي فشارونه دي. ډیری وخت بیا اوږدمهاله فشارونه دي. اوږدمهاله فشارونه داسې وي چې مثلا خدای ناخواسته د یو چا په کور کې فوت کیږي، دغه کس چې فوت شوی دی د کس ته ډېر نږدې دی، یا مور ده یا پلار ده یا میرمن ده یا داسې یو څوک ده چې هغه ده ته ډېر نږدې ده، نو دا ورځ تر بلې خپل ذهن تر فشار لاندې راولي، ورځ تر بلې خپل حالت خرابوي او ان تر دې چې کیدای شي یو وخت بیا هغه موږ په روانشناسي کې نورمال او غیر نورمال حالت لرو چې هغې کې بیا موږ 3 حالته لرو چې مثلا دوام د شدت د هغه د حالت
تیزوالی ده او وقفه‌ای ده که مثلا دوامداره ده، دغه حالتونه لرو بیا دغه چوکاټ ته لویږي. نو کله هم چې اوږدمهاله فشار رامنځته کیږي دا بیا خپل ځان ته حل لارې لري، هم لنډمهاله فشارونه او هم اوږدمهاله فشارونه چې مثلا له کومې لارې موږ کولی شو دغه فشارونه استاد درملنې ته به وروسته راشو، د حل لارو باندې به وروسته خبرې وکړو. راځو ډولونو ته. تاسو یې لنډمهاله او اوږدمهاله ډولونه له موږ سره شریک کړل. دا راته ویلی شوي چې ولې رامنځته کېږي دغه عصبي فشار، رواني فشار ولې رامنځته کېږي؟ اصلا بهرني عوامل په موږ او تاسو باندې تاثیر کوي که نه؟ خپله د انسان دروني او دنني عوامل هم شته دي چې کله کله په عصبي فشار او رواني فشار باندې بدلېږي. دلته همدغه دوه حالته سره تړلي موضوعات دي. ځینې وخت یا ډیری وخت اکثرا د انسان دروني حالت داسې یو ماحول رامنځته کوي چې دی تر فشار لاندې راسي. ډیر کم وخت مثلا 80 کې 60% یا 10% داسې یو ماحول راشي چې هغه په انسانانو باندې له بهر څخه فشار وارد سي. مثلا یو ځوان دی کار کولی شي خو دی فکر کوي چې دغه کار نشي کولی او په دې باندې بار بار فشارونه واردېږي، دی د دې لامل کیږي چې دی یو ډول رواني فشار لاندې راسي. دغه فشارونه چې لږ وروسته به لا زیات بحث پرې وکړو، تر ډېره پورې رواني فشارونه تر یو ډول رواني ناروغیو هم رسېدلي دي چې مثلا هغه لنډمهالې خو په هر صورت خو دغه لنډمهال هم باید کنټرول شي، ځکه که ته همیشه بار بار هر ورځ یا په هفته کې 3 ځلې 4 ځلې دغسې یو حالت سره مخ کېږي نو دا په دې معنا ده چې یو له عصبي ناروغۍ څخه تاته پیدا شوې ده یا یو له رواني ناروغۍ څخه تاته پیدا شوې ده. او همداراز اوږدمهالې خو په معمول ډول باندې چې هغه به دغه حالت ته ګوري، مثلا کله هم چې خدای نخواسته یو فوت کېږي یا یو داسې ټکر تا سره مخ کېږي چې هغه ستا ذهن پرې مغشوش کېږي او هغه هم دوامداره کېږي، نو دا د دې لامل کېږي چې یو له رواني ناروغۍ باندې اخته یې چې هغه فشار یا مثلا سترس یا ډار دی چې مثلا ستا په وجود کې ننوځي او دا د دې لامل کېږي چې ستا راتلونکي چارې ورسره ګډې وډې شي. نو کله هم چې موږ د لنډمهالي او اوږدمهالي ترمنځ خبرې کوو توپیرونه یې همدغه وي چې مثلا یو کوتاه مدت وي، لنډمهالي وي او اوږدمهالي وي چې هغه بیا قابل د تداوي وي خو وخت یې ورسره زیات نیسي. نسبت د لنډمهالي په پرتله باندې اوږدمهالي ډېر تاثیرات کوي. بیا د دې په خوا کې موږ اغیزې هم لرو، خو مخکې تر دې چې اغیزو ته راسي چې مثلا له بهر نه د انسان باندې څومره اغیزې لویږي چې دی تر فشار لاندې راځي او د انسان دننه کومې اغیزې چې هغه د دې لامل کېږي چې د انسان تر فشار لاندې راسي. معمولا ځینې نښې نښانې لري مشال صاحب. ډیری وخت کله چې موږ باندې فشار راځي تا به کتلی وي انسانان یو ډول دغه لاسونه دواړه تندي ته وړي، سترګې پټوي او یو ډول حس کوي چې لکه چې دغه دنیا زما اخري شوله مثلا، یا فکر کوي چې مثلا دغه ژوند لکه زما تر همدې ځای و، یا فکر کوي چې اوس باید یو 2000 مې درلودې چې الوتی وی. دغه حالت هم یو ډول له نښو نښانو د رواني فشار څخه ده. د دې په خوا کې ډیری وخت کیدای سي موږ تاسو فکر کړی ورته فکر شوی په اتاق کې 5 کسان ناست دي، دغه یو کس باندې ډېر زیات فشار راسي، لکه تاسو مخکې یاده هم وکړله، ملګري دي په ده باندې ګپه لګوي یا ټوکې پرې کوي، دی تر تاثیر لاندې راځي. خو پر رواني حالت یا بیروني حالت باندې کله چې دی دا یا جسمي حالت باندې داسې ځان نه ښیي چې دی تر فشار لاندې راغلی، خو دروني حالت کې دی تر فشار لاندې ده، په ده باندې خوله راماتېږي، مثلا یو ډول تاثیر لاندې راځي او خوله پرې راځي. د دې په خوا کې ډیری کسان چې تر فشار لاندې راځي یا رواني فشار باندې اخته کېږي په خوب کې ګډوډي رامنځته کېږي. مثلا د دوی خوب هغسې حالت کې چې مخکې و نه و، مثلا اوس 8 ساعته خوب کوي، کله چې د باندې رواني یا عصبي فشار راځي دا 3 ساعته 15 ساعته او دغه خوب هم غیر نورمال وي. مثلا یو 40 ساعتو کې دی 3 ساعته خوب کوي، بل 40 ساعتو کې دی 11 ساعته خوب کوي. دغه خوب ګډوډېدل هم یو له نښو نښانو د رواني فشار څخه ده. د دې په خوا کې د تمرکز نشتون، معمولا زه ناست یم تا سره خبرې کوم خو فکر مې بل چېرته ده، نه هغه ځای زما مثلا ذهن ته بشپړولی شم، نه تا سره خپله خبره کولی شم. دغه د تمرکز ګډوډي هم یو تر له نښو نښانو د عصبي یا رواني فشارونو څخه دی. د دې په خوا کې د حافظې ګډوډوالی، معمولا ډېری هغه کسان چې هغه تر رواني فشار لاندې راځي د هغوی حافظه یو ډول ګډوډېږي، خبره ترې ژر هېرېږي.
مخکې مې کوم فعل وکړ هغه ترې هېر وي پلاني څه راته ویلې هغه ترې هېر وي دغه کیدای شي تر دې به 5-6 نورې هم نښې نښانې واوسېږي خو دغه هغه اساسي نښې نښانې دي چې موږ د دغو نښو نښانو په اساس باندې په ځان باندې دا فکر کولی شو چې موږ یو ډول په رواني فشار باندې اخته یو دا چې دغه رواني فشار څه ډول حل لار کوو هغه به په پای کې ورته غږیږو د دې په خوا کې موږ په اغیزو یا تاثیراتو باندې خبرې وکړلې ډېری وخت دروني وي د انسان دننه څخه ځینې فشارونه وارد شي مثلا یو چا پسې ژور خفه کېدل دا په تا باندې مثلا څوک بیرون نه فشار نه راولي چې ته دې کس پسې خفه شه خو ستا ذهن ستا زړه داسې یو خفګان حس کوي نو هغه د دې لامل شي چې تا باندې ستا په مغزو باندې ستا په اعصابو باندې ستا په روان باندې فشار راشي او دغه فشار تر یو ډېر سخت حالت ته ورسیږي ډېری وخت مثلا یو څه ته هیجان کېدل یو څه ته په تشویش کې کېدل دا هم د انسان دروني حالت ده چې مثلا دی له دننه پلوه د ده په دماغ باندې یا د ده په روان باندې بوج واردېږي فشار راځي او دا دې لامل کېږي چې مثلا دی تر په رواني فشار باندې اخته شي او ورته کېدای شي ځینې نور موضوعات هم اوسېږي چې د وخت کمال له امله فکر نه کوم چې بحث پرې وکړو د دې په خوا کې بیروني یا هغه فشارونه چې له بهر څخه واردېږي مثلا د کورنۍ پلار خپل اولاد باندې یو ډول فشار واردوي ته باید سهار فکس 8 بجې جګ سې باید 8:15 ته ښوونځي کې وي تر 12 بجو پر باید ښوونځي کې اوسېږي له هغه وروسته بیرته راسې کله چې راغلې ډوډۍ دې وخوړله بیا کورس ته ولاړ سې کله دې چې کورس ویلې بیا راشې کور کې کورنۍ دنده وکړي د دغه کورنۍ دندې وروسته ته باید 9:30 بجې ویده سې تر څو ته بیا سهار راجګ شي دغه یو ډول بیا بیروني فشارونه دي چې په انسان باندې واردېږي یا مثلا ځینې وخت د کار بوج شي د انسان هغومره قدرت نه وي لکه څومره چې دومره دې نه توقع کېږي مثلا په تا ته په 24 ساعتو کې چې ته مثلا 8 ساعته 1 ساعته دفتر کې تا ته یو مسؤلیت در وسپاري چې مثلا دغه 8 ساعته خپرونه یا دغه 6 ساعته خپرونه ته باید ایډیټ کې نن ورځ باید دا ته ایډیټ کې کله چې ته دغه حالت ویني در حال کې ایډیټ به شي خو هغه ډول چې ته غواړې هغسې نه ایډیټ کېږي نو دغه تم ته یو ډول هم له دروني پلوه هم له بیروني پلوه یو ډول تر فشار لاندې راځي ځکه که نه یې کوې هلته هغه خبره چې شوې د ادارې له پلوه هغه پاتې کېږي که یې هغه څه چې ستا زړه غواړي په هغه ډول باندې نه کېږي نو دا په دواړو حالاتو کې انسان باندې فشار واردې کېږي ډېری وخت مثلا د ملګرو له پلوه چې یو مجلس کې ناست یو موضوع څخه ته بد وړي یو موضوع ستا نه خوښېږي خو دوی بار بار هغه موضوع درته یادوي نو دا هم د دې لامل کېږي چې ستا په ذهن باندې ستا په روان باندې یو ډول فشار وارد شي دري صاحب دغه فشارونه چې مثلا بهرني هغه لري سرچینه لري مثلا یو څوک دی په یو چا باندې فشار واردوي چې هغه بیا تر رواني فشار لاندې راځي عصبي فشار لاندې راځي او استای دغه حرکات هم غیر نورمال کیږي او استای دغه کارونه او کړنې ټولې غیر نورمال کیږي آیا دغه بهرني فشارونه مثبت هم تمامېدلی شي کله کله که تمامېدلی شي کله په کوم حالت کې که منفي دي همیش ولې موږ په اوږدمهاله فشارونو کې دغه دوه ډول هم په لنډمهالي کې لرو هم په اوږدمهالي کې لرو په اوږدمهالي فشارونو کې دغه دوه ډوله لرو چې مثلا مثبت او منفي یعنی په ټوله کې هم نشو ویلی چې فشارونه ټول منفي دي نه او په ټوله کې ویلی شو او په ټوله کې ویلی هم نشو چې مثبت دي یعنی دواړه حالت لري ځکه ډېری کسان کله چې د فشار نوم اوري بیا رواني فشار نوم اوري نو دوی فکر کوي چې دی هغه تر ټولو منفي ځای هغه منفي اندازه چې د انسان په وجود کې ده هغه فشار نه در حال کې داسې یو څه نه دي مثلا ما مخکې د ښوونځي یاده وکړله که ته چیرته په خپل اولاد باندې خپل ماشوم باندې د هغه د تقسیم اوقات د مهارولو په خاطر باندې فشار رانه وړي هغه مخته نه ځي دا یو طبیعي خبره ده که ته چیرې د ادارې په کارمند باندې یوه اندازه فشار رانه وړي هغه خپل کار مخته نه بیایي هغه یو ډول بې پروا کېږي مثلا هغه خپل کار ته توجه نه کېږي که ته چیرې یو ډول خپل هغه په کوم ځای کې چې مثلا تا سره یو کارمند د کار کوي در سره یا په تجارت کې یا مثلا په یوه اداره کې یا په یو دفتر کې هغه باندې فشار رانه وړي هغه کار هسې مخته نه ځي ځکه د انسان فطرت داسې ده چې معمولا انسانان
استراحت خوښوي، معمولا انسان آرامتیا خوښوي، معمولا انسان له یو کار څخه تېښته ډېره خوښوي نسبت د کار پرتله باندې. بالکل د انسان فطرت دغسې ده. اوس مثلا کار د دفتر ته کله چې زه دې ادارې کې پیل نه کار اخلم تر 1 هفتې 2 هفتې 1 میاشتې 2 میاشتې پورې ډېر فعاله یم، خو له هغه وروسته ورو ورو مې زړه یو ډول ګوښه کېږي چې باید یو څه ځان ته م وخت ورکړم، یو ډول ځان ته بهانه طلبي وکړم چې مثلا زه باید ځان ته م وخت ورکړم، کورنۍ ته م وخت ورکړم، ماشومانو ته م وخت ورکړم. دغه حالت دغه د ادارې او د دغه فرد ترمنځ یو ډول فاصله رامنځته شي، دا هم د دې لامل شي چې مثلا دی هغه مثبت فشار په ده نه وارد شوی، دا معمولا بل طرف ته لاړ شي. یا په کور کې ماشومان مثلا کله چې پلار یا مور یو له دغو 2 جانبینو څخه په اولاد باندې فشار وارد نه کړي، هغه اولاد بې سره کیږي، نه د پلار خبره مني، نه یوازې دا چې مثلا کیدای شي 2-3 اولاده اوسیږي، خو هغه زموږ او ستاسې د کورنۍ به تر ټولو په عامیانه اصطلاح باندې هغه لنډغر هلک دغه وي، ځکه ده باندې به مدیریت نه یې شوی، ده به تر فشار لاندې نه وي راغلی. او بل پلوی منفي فشارونه، صحیح ده فشار وارد که په دومره اندازه چې هغه د انسان وس وي ورته، دومره نه چې له حده زیات، ځکه کله هم چې فشار ډیریږي انسان تېښتې ته مجبوریږي، او کله چې تېښته رامنځته کېږي هغه سیستم یا هغه د کار کوم کړۍ چې ده هغه بیا سره ګډوډېږي. معمولا مثبت فشارونه باید تر دومره اندازې واوسیږي چې انسان د برداشت قوت ولري، او منفي فشارونه باید دومره زیات نشي چې انسان دغه له عقدې څخه ونشي وتلی، هغه تر کنټرول لاندې نشي راوستلی. مثلا داسې توقعات له اولاد څخه، له یو کارمند څخه، له یو ماشوم څخه ونشي چې هغه زموږ او ستاسو په باور باندې هغه یې نشي کولی، کیدای شي ویې کولی شي، خو هغومره غوښتنه یا هغومره فکر چې موږ ورته لرو هغومره به نشي کولی. نو په دې خاطر باندې ښه خبره دا ده چې یو په ځانګړي ډول باندې نوی نسل، په ځانګړي ډول باندې ماشومان او په ځانګړي ډول اداري سټاف دومره هم تر فشار لاندې را نشي وستلی چې هغه له کار څخه وتښتي، او دومره هم بې فشاره پاتې نشي چې په دواړو حالاتو کې تېښته رامنځته کېږي، که ډېر فشار هم پرې راځي دی تښتي، که هېڅ فشار نه هم پرې راځي بیا هم تښتي، ځکه چې د ده له کار سره هغه ژوند روزګار سره یو ډول بې علاقهمندي پیدا کېږي، نو دی دې لامل کېږي چې دی بیا تېښته غوره کوي او هڅه کوي چې د میدان پرېږدي او یو خوا ته ولاړ سي. که څه موږ او تاسو په تاثیراتو او اغېزو باندې یو لږ مخکې خبرې وکړلې، د عصبي او رواني فشارونو له امله یو انسان ته روحي ستونزې او مشکلات هم پیدا کېږي، انسان د څه ډول حالت سره مخامخ؟ بالکل ما مخکې یاده وکړه، یو ډول یعنې کله هم چې دغه فشارونه انسان باندې زیاتېږي یو ډول رواني ناروغي ورته پیدا کېږي. مثلا ماشوم ته هر سهار دا وکړه دا مه کوه، دا وکړه دا مه کوه، دا وکړه دا مه کوه، هغه ماشوم دې حالت ته رسېږي چې له هغه نه استلار ورکېږي چې زه اوس څه وکړم. مثلا ګیلاس ته لاس ورنه وړې، چای جوش ته لاس ورنه وړې، دا شی وکړه او دا شی مه کوه، هغه نه سبا لار ورکېږي چې زه اوس کوم کار وکړم کوم کار ونه کړم، ځکه معمولا کله چې انسانان نړۍ ته راځي بیا په ځانګړي ډول ماشومان هغه د سرچ یا د پلټنې په حال کې وي، اور ته م لاس وروړي، اوبو ته م لاس وروړي، هغه سخت څه ته م لاس وروړي، انسان له فطرت نه همداسې کنجکاوه دی، ځکه لږه ځای نو دی په هڅه کوي چې دی پلټنه وکړي، دی وګوري چې څه د ده لپاره ښه دي څه ښه نه دي، خو په دې حالت کې چې کله والدین ورته وایي چې دا وکړه دا مه کوه، دا وکړه دا مه کوه، د ده څخه هغه لاره ورکېږي. ښه خبره دا ده چې پرېښودلی شي، حد اقل ځینې وخت دته ورکړلی شي، صحیح ده هغه څه چې ده ته ډېر ضرر رسوي، مثلا اور یا د ورته شي چې دې ته مه نږدې کېږي دا دې سوځوي، نور ژوند کوه، اوبو ته لاس وروړه، خاورې ته لاس یوسه، میز ته لاس یوسه، چوکۍ ته لاس یوسه، تر څو دی وکولی شي چې مثلا هغه خپل سرچ بشپړ کړي. ډېری وخت مثلا په اداره کې دا کار دې ښه وکړه، دا کار دې ښه ونه کړه، دا کار دې ښه وکړه، یا ځینې وخت فرمایشونه مثلا معمولا دغه زموږ او ستاسې ګرافیک همکاران چې دي دوی کله چې په خپل ذهن باندې کار کوي ډېر ښه کار کوي، خو که کله چې یو کس ورته راشي او نظر ورته ورکړي که دغه کار دغسې وشي دا دغسې وشي، د ده هغه سرچ یا هغه کوم فکري وده چې لري هغې کې یو څه ګډوډي رامنځته شي، دی هم خپل فکر کاروي هم د هغه فکر کاروي، نو دی د دې لامل شي چې هغه کار یې ګډوډ شي. یا معمولا رسامي کې کله هم چې ته رسام سره کښېنې 2-3 مشورې ورته ورکړي یا 2-3 خبرې ورته کړي د هغه ذهن ګډوډېږي، هغه یې دې لامل کوي چې هغه کوم څه چې ده غوښتل هغه نه شي،
مثلا دی غواړي چې یو ډول سرسبزي رسم کړي، خو یو وخت چې ګوري خواړ به یې رسم کړي یا به یې اوبه رسم کړي، ځکه د ده ذهن مخشوش سي او د باندې فشار وارد سي او دی دې ته مجبوره سي چې تېښته وکړي. نو په ټوله کې باید یو څه کنټرول وشي. انسان باید د رواني فشار له امله رواني ناروغۍ ته ونه رسیږي. دومره فشار یو کس باندې وارد نشي چې هغه خدای ناخواسته سبا تر یو رواني روغتونه پورې ورسیږي او هغه تر یو رواني ادرسه پورې ورسیږي تر څو هلته درملنه وشي. ښه خبره دا ده چې فشارونه وارد سي خو په اندازه باندې. درې صاحب راځو وروستۍ موضوع ته، د حل لارې ته. څنګه کولی شو موږ او تاسو مخکې یو څو ټکو ته اشاره وکړله، مثلا یو څوک دی چې هغه په رواني فشار باندې اخته دی، د شپې خوب یې سم نه دی، کارونه یې سم نه دي، خبرې ترېنه آهسته آهسته د یاده وځي، هغه مهم مسایل چې باید د دوی یاد کې پاتې شي هغه ترېنه د یاده وځي. د دغو ستونزو د حل لپاره څه باید وشي؟ څنګه کولی شو موږ تاسو دغه د رواني فشار کچه راټیټه کړو، آهسته آهسته بیخي موږ تاسو عادي شو ورسره؟ بله، یو لومړی خبره چې تر هر څه وړاندې موږ کوو، انسانان د تر هر څه وړاندې په ځان باور پیدا کړي. هېڅکله د هم یو کس دا خبره نه کوي چې زه نشم کولی. کله هم چې زموږ او ستاسې وجود ته دغه د نشم کولی موضوع دننه کېږي، زموږ څخه نه یوازې چې مثلا دغه د رواني فشار یا بوج نه کمیږي، د دې تر څنګ په ګڼو نور رواني ناروغۍ باندې هم اخته کېږو. نو هر کله چې موږ غواړو له رواني پلوه روغ واوسېږو او هېڅ رواني ناروغۍ ته موږ غاړه ورنه کړو او هېڅ رواني ناروغۍ په موږ باندې تاثیر ونه کړي، یوازینۍ خبره هغه دا ده چې باید موږ او تاسو په ذهن کې دا خبره ولرو، دا باید له خپل ذهن څخه وباسو چې زه نشم کولی. هر کار چې رامنځته کېږي باید موږ لومړی ورته په همدې باور واوسېږو چې دا کار زه کولی شم. په دومه پایه یا په دومه کټګوري کې په خدای باندې په رښتینې معنا باور درلودل. کله هم چې موږ او تاسې د ژوند ټولې چارې تر خدای پورې محدودې کړو چې هر څه کېږي د خدای په خوښه او مشوره او د هغه په غوښتنه کېږي، نو هېڅکله هم موږ بیا نه ناهیلي کېږو. مثلا د ژوند هره پیښه چې کېږي موږ باید په نیک پال باندې وګورو، په ښه پال یې وګورو. د دې تر څنګ درېیمه موضوع مثبت ګرایي ده. معمولا کله هم چې د یو ډېر ښه شي په تړاو باندې ته منفي فکر کوې، هغه که ډېر هم ښه ستا لپاره منفي ده، خو برعکس که ته د یو ډېر بد شي په تړاو باندې مثبت فکر کوې، هغه که ډېر هم بد د ستا لپاره مثبت یا ښه کېږي. مثلا کله چې ته مثلا مار سره مخ سې، در حال کې موږ تاسو په ذهن کې داسې یو موضوع ده چې هېڅ مار نه ده پاتې چې هغه د انسان ونه چیچي، خو دا ډېر په تجربه باندې رسېدلې ده. کله هم چې انسان یو حیوان ته ضرر ونه رسوي، هغه حیوان په هېڅ صورت هم د ته ضرر نه رسوي. کله چې ته مار سره مخ کېږي، ستا په ذهن کې، ستا په جسم کې، ستا په څېره کې یو ډول مقابله هغه سره پیدا کېږي. هغه هم یعنی یو ژوندی موجود ده، هغه هم یو حالت ویني، هغه هم تا سره مقابلې جریان کوي. یا مثلا د موږ تاسو کلیو کوڅو کې سپي ګورو، معمولا شپې تر پلوه ډېری کسان ډارېږي. کله چې مخ کېږي ورسره د یو ډول په ذهن کې ډار لري، ورته دی تیار د مقابلې په حالت کې. کله چې هغه د مقابلې حالت وګوري، هغه هم ځان ورته مقابله کوي. خو که چېرې عادي پې تېرېږي، قصه کې نه کېږي چې یو حیوان ده، وخت چې زه ضرر ورته نه رسوم، دی ما ته ضرر نه رسوي، یعنې په مثبت فکر یې وګوري او ترې تېر شي، هېڅ کیسه به هم نه وي. دغسې د فشار د له منځه وړلو لپاره یو تر ټولو ښه طریقه مثبت فکر ده. مثلا پلار په تا باندې فشار واردوي، دا په مثبت فکر وګوره، کېدای شي زما د ښه راتلونکي لپاره به دا فشار واردوي. د ادارې امیر په تا باندې فشار واردوي، دا په مثبت فکر وګوره، کېدای شي زما د ښه راتلونکي لپاره به دا فشار واردوي. د دې په خوا کې ځان یو څه راحت احساسول، زیات ځان بوج یا کار ته زیات نه ورکول، دا هم یو له هغه اساسي حل لارو څخه ده چې انسانان کولی شي د رواني فشار څخه یو څه ځان را کنټرول کړي. مثلا د دوو ټیمونو ترمنځ لوبه ده، یا افغانستان یا بل هر هیواد چې د ستا د خوښې ده، یعنې دومره جدي دغه لوبه نه اخیستل چې ستا په ذهن باندې فشار، یو عادي موضوع، صحیح ده، لوبه ده، موږ هم پوهېږو، یو عادي ساتیري محال ده، نو پکې کوم زما هستونیست پکې بند ده، نه ستا پکې کوم هستونیست بند ده، یو عادي موضوع ده. یو 2 دقیقې د تفریح په خاطر باندې راغلي تر څو خپله تفریح وکړو، یعنې ډېر جدي نه ګڼل د ځینو سختو اسانو موضوعاتو حالت
دا هم د دې لامل کیږي چې انسانان له رواني فشار څخه خلاص. د دې په خوا کې ځینې نورې حل لارې هم شته ده، خو په ټوله کې که چیرې دغه 3 یا 4 ته چې موږ یادونه وکړله انسانان پام وکړي او په رښتینې معنا باندې په ځان عملي کړي، انشاءالله چې نه یوازې ده چې د رواني پلوه رواني فشار څخه به دی خوندي وي، د دې ترڅنګ به د رواني ګڼو نورو ناروغیو څخه هم هغه ناروغۍ چې هغه مثلا په پیل کې رامنځته کیږي او عادي حالت کې دي، له دې حالت څخه به انشاءالله چې خلاصیږي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه له تاسو څخه هم. خوشحاله اوسئ. کور ودان.